د پیښور پریس کلب کې د کورمې د تریمنګل سانحې په اړه پریس کانفرنس ته د وینا په مال د مجلس وحدت مسلمین مشرانو ویل چې په 4 مې وړومبی په استادانو تشدد شوی بیا نیول شوي او په سټاف روم کې د یو بل مخې ته په ډزو د ویشتلو سره په بېدردۍ شهید کړی شوي. دوی ویل چې د وژل شوو استادانو د مړو نه په بې حرمتۍ مبني توهینامیزه ویډیو هم جوړه کړل شوې وه. د تریمنګل پیښې وروسته ټل پاړه چنار روډ د هر قسمه ټرافیک لپاره بند دی. پاړه چنار کې د خوراک کمی دی چې له امله خلک په لوږو مجبور دي. पिछले 4 मई से आज तक अब सरकार को देखे टल पाड़ाचिनार जीटी रोड जो है वो बंद है. पाड़ाचिनार के अंदर अशियाए खुर्दनोश की किल्लत पैदा हो गई है. एक बोरी आटा जो है वो 8-10 हज़ार तक पहुंच गया है. सद्दा में इसी कबीले के कुछ लोग पिरकयूम के मकाम पे आबाद है, उन्होंने धमकी दी कि आप हमारे रास्ते पे ना आए तो हुकूमत ने बालिशखेल के मकाम पे जो पाटक है, जो चेक पोस्ट है, वहाँ पे पत्थर डाल दिए कि इस तरफ मत आओ, ख़तरा है. अब हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये रोड जो है, ये सड़कें जो है, इसकी हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है. مشرانو ویل چې په سیمه کې د فرقې زور لګولو لپاره قاتلانو د وژلو شوو استادانو د مړو ورکولو نه هم انکار کړی. په پولیسو او فوجیانو یې هم ډزې کړې وې. سر مهدي حسین چې د ام فل استاد و د هغه نه سترګې ویستل شوې وې او د یو استاد مړي ته اور اچول شوی و. د لاشونو تر ناقابل بیان حده پورې بې حرمتي شوې وه. دوی ویل چې قاتلان تر اوسه نه دي نیول شوي او اف آی آر هم د نامعلومو کسانو په ضد درج کړل شوی دی. सर मेहदी हुसैन जो एमफिल उस्ताद थे, इनकी आंखों को निकाला गया. एक उस्ताद की लाश को आग लगाई थी. लाशों की नाकाबिल बयान हद तक बेहरमती की गई थी. इस सारे वाक़े का मुख्तसर सा पस मंज़र आपके सामने रखा है, जिससे आप हुकूमत और तरीमंगल कबीले के बेहिस्सी का अंदाज़ा लगा सकते हैं. तुरी कौम में 7 बेगुनाह पामाल शुदा जनाजे आए तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इज्तिमाई जनाजे और पुरअमन एहतजाजी रैली में शरीक हुए. ज़िला भर के असातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजिमीन ने एहतजाजी जलसे और रैली निकाली. مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې ټولې پیښې د بې پلوه تحقیقاتو لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي، بغیر د کوم دباو نه د شفاف تحقیقات وکړی شي او حقایق د مخې ته راوړل شي. دوی غوښتنه وکړه چې ټل پاړه چنار روډ دې هم پرانیستل شي. د کیمرمین محمد خالد سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.